تاسو ته پته شته چې دا غیبت څه ته وایي دا پیژنئ؟ نو قالو صحابه کرام ورته وی الله ورسوله اعلم، الله او د الله رسول په ښه پوهیږي چې غیبت څه ته وایي. الله او د الله رسول ښه پیژني چې غیبت څه ته وایي. مونږ ورته لا علمي اختیار کړ چې الله او د الله رسول پیژني. نبی کریم صلی الله علیه وسلم راتو فرمایل ذکرو کا اخاک بما یکرهو، ذکرو کا اخاک بما یکرهو، د خپل رور مسلمان ذکر او دا غیات په دسی طریقه کول چې کله هغه ته پته ولګي نو هغه دا بد ګڼي چې دا د ښه نه دي ویلي وي، دې ته غیبت وایي. د یو مسلمان رور دسی خبره کول چې کله هغه خبر شي او هغه بد ګڼي چې دا د دسی ما باره کې نه وی ویلې نو ښه به وه، وی دې ته غیبت وایي. صحابي تینا اپله باندې تپوسو کو، لږ په اپله لاړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وی دا دی چې د مسلمان رور باره کې څه وایي که دا په دې مسلمان رور کې موجود نو دا به هم غیبتي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وی دا دی چې څه وایي او دا په مسلمان رور کې موجود نو غیبت دغې ته وایي. که د مسلمان رور کې نه و د اووي نو دې ته بیا بهتان وایي او دا د غیبت نه زیاته ګناه ده. بیا ښه غیبت ویم دې ته چې ته د هغه داسې خبرو کې چې په هغه کې یې خو هغه یې بده ګڼي چې دا خبره ما باره کې نه وی کړې او چې نه یې ووایي کې نو دې ته بیا بهتان وایي او دا د غیبت نه بیا زیاته ګناه ده چې کله دا ته د یو بنده باره کې ذکر کړي. دا ډیره ګناه ده بیا د غیبت. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وی ما د بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بارکی معمولی غنت خبر وکړل، معمولی خبره چې دا د قد نه لګ مندرې د چیته ده، معمولی خبره مې وکړل. دا څومره معمولی خبره ده چې سړی وي پلانې سړی د قد نه چیت دی لګ مندرې دی چیت لګي، وی ما صرف معمولی غنت خبره وکړله. وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم راتو فرمایل چې بی بی عائشی دسی خبره دی وکړله کدا کلمه ستا چا دریاب ته ارتا وکړه نو وی د دریاب ټولی اوبه به ترخی کې دومره سخته کلمه دا دومره سخته کلمه ده. ښه د چا باره کې دا ویل چې دی چیت دی او دی دنګ دی او دی لڼ دی او دی اوږد دی. مونږ خو سړی په لاره تیر شي هغه غریب بیا د ځان نه خبر نه یو بیا پاغه پس یو لویه پرپړه جوړه شوې غریب د ځان نه نه خبر. غیبت دقې ته وایي. ښه د مسلمان رور یو داسې خبره کول چې هغه پې بد ګڼي چې دا د نه وی کړی نو ښه به وه هغه کې موجود وي دې ته غیبت وایي. دا ډیره لویه ګناه ده. تاسو به روایاتو کې کتلی ماعز اسلمی رضی الله تعالی عنه دا یو صحابیو د نه زنا وشوله دی خپل راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اقرار د زنا وکړو او دی شادي شوده نو خپل د زنا اقرار وکړو چې ما نه زنا شوې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په د رجم حکم وونو وی دی رجم کوي سنگساری کوي د اسلام حکم دی. هغې به دې نه یریدل وی که دنیا کې ځان پټ پاتې کم خو د آخرت ډېره لویه تاوان دی نو خیر دی که دنیا کې په ما رجم جاری شي نو خیر دی د الله حکم برا باندې جاری شي خو آخرت ته خو به صفا لاړ شم. مونږ وایو دنیا کې دی پټ پاتې شم نو په آخرت کې به بیا راکاږو مړه. نو د خپله د زنا اقرار په ځان وکړو. ماعز اسلمی رضی الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم وکوي دی رجم کوي بس په ګټو باندې ویشتو رجم شو وفات شو. یو دوه کسانو د هغه باره کې خبرې وکړلې صحابه کرام هغه باره کې خبرې وکړلې وی دی د سپي په شان دې ځای کې مړ شو نه داسې کلمات وي چې لکه ډېر په بد مرګ باندې مړ شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم واورېدل چې لږ مخکې لاړ نبی علیہ السلام دواړو ته وی دواړه راشئ راکوش شئ. هغې دوو کسو ته وي چا چې هغې باره کې خبرې کړې وي وی راکوش شئ
وی مونږ ته څه وایي د الله حبیبه وی د یوه مرداره پرته ده وی دا دواړه وخورئ دا مرداره ده وی راکوز شئ دا وخورئ یوه مرداره پرته وه وی د الله حبیبه مونږ به دا مرداره څنګه خورو مردار خر پروت و وی دا به مونږ څه خورو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل وی دا تاسو چې اوس کمې خبرې وکړلې د ماعز اسلمي رضی الله تعالی عنه بارکې وی هغه د دې نه ډېرې ناکاره وي چې تاسو دا مرداره وخورئ شابه یې دا وخورئ هغه د دې نه ډېرې زخرینه وي دومره بد هم وکړل لکه د مردارې نه زیات خراب کارو بیا یې ورته وي تاسو خبر یې ماعز اسلمي رضی الله تعالی عنه وی لګیا دی د جنت په نهرونو کې لامبو وخي وي د جنت په نهرونو کې غوپی وخي د جنت په نهرونو کې لګیا دی هغه خو توبه ویستله رجم پہ جاری شو خو الله د اخرت په اعتبار سره لوی مقام ورکو تاسو ولې دا غبره کې داسې خبرې کوي